السلام علیکم محترمین. الله تعالی می جوړ او روغ او آباد لره. الله تعالی مو تل کامیاب او ژوندي او بریالي لره. محترمینو، ډیره بهترین مجرب عمل د 2 رکعات المنز د لهغه ورسته په دعا کې الله تعالی څخه هغه غوښتل چې هغه جائز وي، مثلا رواوي ناروا کار نه وي، الله پاک جل جلاله یې فورا درکوي. هر حاجت دی وی، هر مشکل دی وی، له دغه 2 رکعات المنز وروسته الله تعالی جل جلاله در پر کوي. په ګارانټي سره به ان شاء الله الله تعالی جل جلاله ستاسو دغه د زړه مراد شي. په زړه کې مکم جائز حاجت وی، ناروا نه وي، مثلا د غلا نه وي، د زنا د قتل دا نه وي، او پر دې باندې الله تعالی جل جلاله وس او توفیق نه درکوي او نه دغه حاجت پوره کیږي، بلکې فضل کې د داسې یو جائز حاجت چې الله څخه دنیا حلال مال رزق پیسې غواړي، یا یو ځای دی رشتہ خوخه ده خو هغه نه در سره راضي کیږي، په مابینځ کې رکاوټونه او تو غواړي چې هلته نکاح وکړي، دا خو یو جائز عمل ده، دغه مراد به دې الله تعالی در پر کوي. او یا غواړي بیماری ده، ناجوړي ده، تکلیفونه دي، غمونه دي، له دغو څخه خلاصون غواړي، الله تعالی جل جلاله به دې خلاصوي. محترمینو، دغه 2 رکعات المنز چې زه درښیم د جمعې په شپه، ښه اسکر د جمعې په شپه، خو له جمعې ما سوا په نورو ورځو یې هم تاسو کولی شئ، کوئ به یې د شپې مثلا، خو اول کوشش وکړئ د جمعې په شپه باندې وکړئ. د جمعې په شپه ډیر مجرب او ډیر تاثیرناک ده، خو که چیرې له تاسو څخه جمعه تېره سوې وي په بعضو نورو ورځو کې وکړئ هم کولی شئ، او بیا یا بله جمعه راسي هغه ورځ ته انتظار وکړئ هم کولی شئ، خو کوشش وکړئ د جمعې په شپه باندې د ماخستن له لمانځه وروسته یې وکړئ. دغه 2 رکعات المنز له دغه وروسته په دعا کې چې له الله څه وغواړئ دوستانو، الله تعالی یې درکوي. محترمینو، دا وظیفه زه تاسو ته په ګارنټي سره درکوم، ځکه چې دا د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک له خولې څخه اوریدل سوې وظیفه ده، دغه 2 رکعات المنز چې صلات حاجت ورته وایي. دا د وکړلو لغه وروسته چې هر حاجت وي هغه له الله غواړه، الله تعالی یې در پر کوي. محترمینو، پر هغه طریقه یې وکړئ کوم چې زه تاسو ته درښیم. له عبدالله بن ابي اوفا رضی الله عنه څخه روایت ده چې نبی علیه السلام وفرمایل چې هر چا چې دغه 5 کارونه وکړل او 2 رکعات المنز د حاجت یې وکړي، لغه وروسته الله تعالی جل جلاله ته لاس پورته کوي چې څه له الله غواړي چې هغه جائز وي، روا وي، هغه حاجت یې الله ورپره کوي. او د داسې ویلي دي که نارینه وي که زنانه وي، هر څوک یې کولی شي د هر چا حاجت الله ورپره کوي. که په زړه کې حاجت پیدا سي، د رشتې وي، د فقر وي، مثلا چې الله یې مالداره کړي، د اولاد وي، اولاد نه لري، که زنانه وي که مردانه وي، مثلا یا داسې وي چې نافرمانه اولاد یې وي، مثلا یا داسې وي بیماره وي، ناجوړه وي، د دې ټولو لپاره دغه مجرب عمل ده. نو هغه 5 کارونه دی وکړي، هغه 5 کارونه تاسو ته زه درښیم ان شاء الله په چیلنج سره الله پاک جل جلاله به ستاسو حاجت در پر کوي. هغه اول دا د دوستانو هغه وظیفه درښیم. دوستانو راځئ، اول به تاسو په ښه سنت طریقه سره اودس وکړئ د جمعې په شپه باندې. دوستانو، ما درته ویل له جمعې خواته په نورو شپو هم کولی شئ، کوشش وکړئ د جمعې په شپه. اول به دا وکړئ چې په ښه سنت طریقه سره به اودس وکړئ او د اودس ټول آداب به پر ځای کړئ. دوهم به راولاړ سئ 2 رکعاته صلات حاجت چې 2 رکعاته نفل وایي، مثلا هغه به وکړئ. نیت به دی کوئ چې نیت کوم زه له خلاص لمونځ کوم 2 رکعاته صلات حاجت، نور به هغه وخت کې یاد کړئ او په زړه کې به مو هغه حاجت وي چې د کم حاجت لپاره تاسو دغه نفل کوئ، دغه 2 رکعات المنځ کوئ، هغه حاجت مو په زړه کې وي چې زه د دې کار لپاره کوم چې الله پاک جل جلاله دې ما دا کار تر سره ورسوي. او کله چې مو دغه لمونځ وکړئ، له هغه وروسته به دعا وکړئ. دعا کې به د الله تعالی جل جلاله حمد و ثنا ووایئ چې الحمدلله رب العالمین امین ده،
او وروسته به الله تعالی جل جلاله ته دعا وکړي. مثلا داسې دعا به وکړي د الله تعالی جل جلاله اوصاف په بیان کې، یا الله ته سی غنی ذات یې، یا الله ته سی خالق ذات یې، یا الله ته سی رازق ذات یې، رزق ورکوونکی یې، یا الله ته سی قهار ذات یې، مثلا پر خلکو باندې قهر هم کوونکی یې، یا الله ته سی یو ډیر خالق او لوړ شان لري، لوړ ذات یې. مثلا دا دعا به وکړي یا الله ته هغه ذات چې ابراهیم علیه السلام دی په اور کې وساتئ، یا الله ته هغه ذات چې یونس علیه السلام دی د ماهی په نس کې وساتئ، یا الله ته هغه ذات چې موږ دا عقیده ده دا مو یقین ده چې کم مشکل زه لرم له هغه مشکل څخه ته ما ایستلی سې او باسې مې او هغه حاجت را پوره کوې. مثلا هغه دعا د دی ووایي په پښتو کې کم سي حاجت د ده و، کله چې دعا په پښتو کې وکړه له هغه وروسته د پر نبي علیه السلام درود ووایي او بیا دې راولاړ سي دغه لاندې الفاظ ما کم تاسو ته پر سکرین درکړي دي دغه دې ووایي. مثلا سنمنځ دې وکړئ، سلام دې وګرځوئ، په پښتو کې هغه دعا وکړه، هغه دعا دې وکړه، له هغه وروسته پر نبي علیه السلام درود شریف ووایه، له هغه وروسته دغه عربي توري ووایه: لا اله الا الله علیم الحلیم الکریم سبحان الله رب العرش العظیم الحمد لله رب العالمین اسألوك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدعنا لا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رغديا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. دغه دعا دی ووایي که د چا یاد نه په دغه موبایل کې هم ویلی سي. کله چې دا وویله له هغه وروسته دی بیا دوباره بیا په پښتو باندې هغه دعا وکړي کم چې د ده حاجت خالي د هغه حاجت وکړي. مثلا اول خو له لمانځه وروسته چې ما پښتو دعا دی وکړي هغسې یې کله وکړله بیا دې پر نبي علیه السلام درود ووایي، بیا دې دغه عربي توري ووایي، هغسې یې وویل، له هغه وروسته اخري وار دی بیا سر پر سجده باندې کیږدي، په سجده کې دی په پښتو باندې هغه دعا ووایي کم حاجت چې دی غواړي له الله تعالی څخه چې الله یې ورفره کړي. مثلا د رشتې حاجت، مثلا د دنیا حاجت، مثلا د قرضدارۍ حاجت، مثلا د نافرمانه اولاد حاجت، مثلا د بیماری حاجت، مثلا د اولاد د پیدا کېدو حاجت، دا ټول په هغه سجده کې الله ته وړاندې کړي او الله پاک جل جلاله به او دغه حاجات ورپوره کړي او د زړه مراد به الله ورپوره کړي. او ځکه چې الله تعالی جل جلاله چې د خپل بنده خالی لاس نه ردوي. نو محترمینو دغه مجرب عمل وکړئ، د جمعې په ورځ کوشش وکړئ د جمعې په شپه باندې اول په سنت طریقه سره اودس وکړئ، له هغه وروسته له اوداسه وروسته راولاړ سئ 2 رکعته صلات حاجت وکړئ چې هغه نیت یې مات روح وي هغه رنګه ووایاست، په زړه کې هغه حاجت هم سره ونیسئ چې دغه حاجت لپاره یې کوم. له هغه وروسته یو وارې په پښتو کې دعا وکړئ چې تاسو زده وه هغه رنګه یې وکړئ، له هغه وروسته بیا درود شریف ووایاست، له هغه وروسته بیا دغه عربي توري ووایاست، له عربي تورو وروسته بیا هغه خپل چې کم مین حاجت مې و هغه ته راسئ، پر سجده الله ته پرېوځئ، په سجده کې هغه حاجت الله ته وړاندې کړئ، الله پاک جل جلاله به یې درفره کړي. محترمینو د جمعې په ورځ یې وکړئ، کوشش کولی شئ د جمعې په شپه په ورځ نه په نورو ورځو شپو باندې هم کولی شئ. پر الله تعالی مسپارم. السلام علیکم ورحمة الله.